په فضا کې د ستورو او همدارنګه د کایناتو د غځېدنې او خپرېدنې نظریه د ساینس له نظره او همدارنګه د قرآن په رڼا کې راسره وڅېړئ. کلونه مخکې خلکو دا نظریه لرله چې په کایناتو کې کوم ستوري موجود دي او همدارنګه کوم کهکشانونه موجود دي دا بې حرکته دي، مطلب ولاړ دي. خو داسې نه ده. څو کلونه مخکې د یو روسي فزیک پوه الکساندر فرېډمن او همدارنګه د بلجیمي مخلوقاتو پیژندونکي جورج لیمیټر لخوا څېړنې وشولې او دا یې تایید کړله چې ستوري او مخلوقات او دا کوم کاینات کوم کهکشانونه چې موجود دي په فضا کې دوی بې حرکته نه دي، حرکت کوي. چې بیا په 1929 میلادي کال کې د امریکای ستوري پیژندونکي ایډوین هابل لخوا دا تایید شوله. یو پرمختللي ټیلیسکوپ واسطه څو شپې مسلسل د ستورو کې څېړنې وکړې او کهکشانونو کې څېړنه وکړې. د ټیلیسکوپ واسطه ستوري څو شپې مطالعه کړ او دوی وویل دا کوم ستوري چې په فضا کې موجود دي دا مخکې زموږ د سیارو سره نږدې ول، خو مګر د وخت په تېرېدو سره زموږ د سیارو څخه یې لرې واله کړې، یعنې غځېدلي دي، پراخه شوي دي. دا کوم ستوري او کهکشانونه چې په لرې واټن کې پراته دي دا یو وخت زموږ د سیارو سره نږدې فاصلې سره موجود ول، خو مګر د وخت په تېرېدو سره دا کائنات دا کوم ستوري چې په فضا کې موجود دي د یو بل څخه لرېوالی کوي، یعنې پراخېږي، غځېدنه کوي. نور به درته هم اسانه کړم. د پوکاړۍ په شان مثال لري. ستوري او همدارنګه کهکشانونه د وخت په تېرېدو سره د پوکاړۍ په شان غځېږي، لویېږي، همدارنګه د یو بل څخه لرېوالی کوي. نو اوس راځو چې قرآن کریم 1400 کاله مخکې د دغې ستورو د کهکشانونو د غځېدو په اړه څه ویلي دي. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. او اسمان موږ په خپل قدرت سره جوړ کړی دی او موږ په حقیقي توګه دغه پراخولی شو، غځولی شو چې د ستورو او کهکشانونو غځېدنه او پراخېدنې لیدنه یوازې په اوسني ټیلیسکوپ باندې ممکنه ده، مګر الله تعالی یې په اړه 1400 کاله مخکې په قرآن کریم کې فرمایلي. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، درسره یې لایک کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم حنانجي سره اوسئ. زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه درسره فالو کړئ.